لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا أحل المشكلات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا منزل البركات يا رجاء السائلين يا راحم العاصين يا غفور المذنبين يا ذليل المتحيرين يا خير الناصرين يا خير الرازقين يا خير الحافظين يا خير المسؤولين يا أمان الخائفين يا غياث المستغيثين
يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدای متعال دا حکمونه کوم چې سوی وسوی سبب د رضا د تا رضا د حبیب ته وګرځي. ثوابونه اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفى صلی الله تعالی علیه و آله وسلم ته ورسي. طول انبیاء متقدمین صلوات الله تعالی علیهم اجمعین د ثوابونه ورسي. طول اصحابه کرام مهاجر الانصار اهل بیت ازواج مطهرات خلفاء راشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثواب ونورس. طول تابعين وتبع تابعين أئمة الدين مجتهدين علماء عاملين علماء محدثين قضاة مجوهدين رحمة الله تعالى عليهم ثواب ونورس. پیرانو خلیفہ صاحبانو دی ضرور سے طریقوں ثواب ونورس. خاص کر خواجگان عالی شان نقشبندیان یاولنا تراخیر پورے طول تے کامل ثواب ونورس. حضرت پیران پیر صاحب شاہ نقشبند صاحب حضرت مجدد صاحب حضرت امام معصوم صاحب محمد صفات اللہ صاحب حضرت غلام صدیق صاحب حضرت روحانی صاحب حکیم سنائی صاحب تاج اولیاء صاحب طول اولیاء دی غزنی خواجہ عبداللہ انصار صاحب طول اولیاء دی هرات شیخ اولیاء سخی سے مبارک دے کامل ثواب ونورس. حضرت سیدنا و مرشدنا نور المشائخ صاحب قدس اللہ سرہ ثواب ونورس. حضرت ضیاء المشائخ صاحب قدس اللہ سرہ ثواب ونورس. حضرت صدر المشائخ صاحب شمس المشائخ صاحب فضل المشائخ صاحب رئیس مبارک من عاص. طول خاندان بحضرات مبارکین و طول خلیفہ صاحبان و موردین و مخلصین و محبین بحضرات مبارکین دے کامل ثواب ونورس. حضرت سیدنا و مرشدنا انواع المشائخ مرحوم خلیفہ صاحب قدس اللہ سرہ ثواب ونورس. درجات عالية تنسك بفيوزات مقبل نجاري والذي سوريا صالح مصلح الرسل. حضرت بدر المشايخ صاحب سراج المشايخ صاحب قطب المشايخ صاحب شيخ المشايخ صاحب حضرت جي صاحب رزم القنداري صاحب محمد رضا صاحب شيخ يوسف صاحب مياد الحكيم صاحب دادا صاحب غير المنيجي صاحب سيد محمد صديق صاحب سيد عبد الله صاحب خليفة عبد الخالق صاحب خليفة نيك محمد صاحب خواجه محمد عثمان صاحب خلیفہ سدوزی صاحب خلیفہ معراج صاحب طول اولیاء دی منطقی تے کامل ثواب ونورس. بمقتول مشایخ کرام و اساتذہ کرام و والدین و حقداران کامل ثواب ونورس. شهداء دی وحود شهداء دی بدر شهداء دی کربلا شهداء دی افغانستان شهداء دی طول دنیا تے کامل ثواب ونورس. طول امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے بقدر دی امکان باندې ثواب ونورس. خدای متعال دا ختمونه سبب لپاره د اصلاح د ظاهر او د باطن د موږ د اولادو د موږ د اقاربو د موږ د مولودینو او مخلصینو او محبینو ټول مسلمانانو لپاره وګرځي. د دې ختم په برکت مو د ټولو کړي ګناهونو مغفرت په نصیب کړي. په نور باندې قدرت مو راکړي هر څه مو د تا د رضا لپاره وګرځي. د دې ختم په برکت مو په عین ظاهر او باطن کې ترقي په نصیب کړي. شیخ صدر مسجد کې حافظي مضبوطي کې متابعین جاری علوم د دنیا او محبین مناسب وګرځي. خدای متعال څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا موږ له دعاوې غواړي که موږ مشایخ کرامو ته دعاوې کوي مدرسې سره کومک کوي علماو سره مشایخ سره مجاهدو سره کومکونه کوي
الله تعالی د ټولو په شرط حاجتونه دیني او دنیوي د غیب خزانونو پوره کړي. ټولو طالبانو ته علم نافع علم بعمل نصیب، ټولو علماو ته اخلاص او تقوا او دیانت نصیب، ټولو مشایخ کرامو ته استقامت شریعت رفعت درجات زیادې فیضات او نصیب وګرځي. خدای پاک بندیان د اهل اسلام د بند اخلاص کې، قصداران د اهل اسلام د قلب اخلاص کې، مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کړي. مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت خپل کورونو ته ورسوي. خدای پاک بې ودو ته نثاري ودونه نصیب وګرځي، بې اولادو ته نثاري نارینه اولادونه نصیب وګرځي. چې اولادونه د نثاري نیک عمل یې ورته لوی وګرځي. زموږ زمان، زموږ ورېرونه، زموږ لمسیان، زموږ شاګردان ټول علما ربانین وګرځي، مریدان مو خدای پاک اولیاء کاملین وګرځي. د مشایخ کرامو، اساتذه کرامو، والدینو، حقدارانو مو درجات عالیه جنت الفردوس د تا رضای تاجدار نصیب وګرځي. چې ژوندي دي الله په ژوند کې برکت کې، صحت او عافیت نصیب کړي، موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي. خدای مې متعالی دا عظیم اجتماع چې دلته د دین په بنیاد باندې جوړه شوې ده، رب کریم دا اجتماع په خپل دربار کې قبول وګرځي. خدای پاک څومره خلک چې راغلي دي یا روان دي، الله تعالی ټولو ته خپله رضا نصیب وګرځي. ډېر ملګري دا څو شپې په خدمتو باندې لګیا دي، په پیرو باندې لګیا دي. خدای پاک چې څوک خدمتونه کې کوي، څوک پیرې کې کوي، الله تعالی څوک چندیب کې پرې کوي، خدای پاک څوک بیانونه کې کوي، نعتونه کې وایي، تلاوتونه کې کوي، شرکت کې کړه، ټولو ته الله خپله رضا نصیب وګرځي. خدای پاک د ټولو په سره درست حاجتونه پوره وګرځي. ډېرو کاروبارو کې مشکلات دي، الله کاروبارونه یې جوړ کړي. خدای مې متعالی په دنیا کې او په آخرت کې د عزت زندگی د ټولو مسلمانانو د موږ سره نصیب وګرځي. خدای پاک د ټولو اسلامي منطقو حفاظت وکړي، د حرمین شریفین خصوصا حفاظت وکړي. الله حرمین شریفین ته کامله ازادي نصیب وګرځي. مسلمانان د عظیم نعمت حرمین شریفین د ثوابونو محروم مه وګرځي. خدای مې متعالی د ټولو اسلامي ملکو په حال باندې رحم وکړي. خدای پاک چې کومې پریشانۍ دي په خوشحالۍ باندې بدلې کړي. الله تعالی اقتصادي کمزوري دي، الله تعالی اقتصادي مشکلات حل کړي. دینی کمزوري دي، الله دینی کمزوري حل کړي. خدای پاک د پاکستان په حال باندې رحم وکړي، د عربو په حال باندې رحم وکړي. خدای پاک د افغانستان په حال باندې خصوصي رحم وکړي. خدای پاک ټول افغانستان کې نور د امن او د سکون او د خوشحالۍ زندګي راولي. خدای پاک موږ مشرانو ته استقامت شریعت نصیب وګرځي، په ملت باندې مهربان وګرځي، د حسدونه، د تکبرونه، د ریاء، د فخر نه، د ظلم نه، د خیانت نه حفاظت نصیب وګرځي. خدای پاک کما حقه د اصول د دین پایبند وګرځي. الله د داخلي او خارجي دښمنانو نه حفاظت نصیب وګرځي. خپل منځ کې متفق او متحد وګرځي. الله تعالی ترفع العين وعقل خپل نفسو ته مسپاري. خدای متعالی دا وچارت ویلي وایي د بایډن اعلان کړی د افغانستان روپۍ چې دی بندي کړي دي او کوم بلډینګ چې موږ د وایي نیمه بلډینګ لوېدلی دی، دا څو کاله مخکې چې نیمه به یو ته ورکول کېږي، دا شل کاله زموږ په ملک باندې بمونه غورځوي. ملک یې ټول ویجاړ ویجاړ کړو، دا قیمت نه لري کړی دی، یو بنده قیمت لري. الله دا غرور یې نور ختم کړي. خدای دې متعالی دا غرور یې نور ختم کړي. الله دا غرور یې نور ختم کړي. خدای کفار په خپل مابین کې سره اخته کړي. الله یو په بل باندې مسلط کړي. خدای مسلمانان د شر نه نور محفوظ کړي. کوم تدبیرونه چې د مسلمانانو دپاره د اسلامي ملکو دپاره جوړوي، الله تعالی دا تدبیرونه یې ټول ختم کړي. الله عزمونه یې ختم کړي. خدای اندامونه یې سست کړي، ارادې یې بدلې کړي. خدای دې متعالی په خپل ملک کې په فتنو باندې ګرفتاره کړي. مسلمانان یې نور الله د شر نه محفوظ وګرځي. ټولو مسلمانانو په خپل منځ کې د اتفاق او د اتحاد، د محبت او د اخوت زندګي نصیب وګرځي. د انسي او جني دښمنانو نه الله موږ نور مسلمانانو ته حفاظت نصیب وګرځي. الله د موږ د کونډو دپاره، د یتیمانو دپاره، د موږ د مظلومانو دپاره الله نیک نیک سرپرستان مقرر وګرځي. خدای پاک نور دغه عهد مسلمانانو قبول کړي، د شهداو ارمانونه قبول کړي، د موږ د مشایخو او استادانو ارمانونه قبول کړي. د ټولو مسلمانانو ارمانونه الله تعالی نور قبول وګرځي. خدای ارمانونه یې پوره وګرځي. الله تعالی سترګې په سړې وګرځي. خدای پاک موږ د پاکې زندګۍ چې څومره ژوند ده، دا د دین د خدمت کولو توفیق مو په کامل اخلاص د صحت او عافیت په لباس کې تر مرګه پورې نصیب وګرځي. څومره خلک چې خصوصا د موږ د مدرسو سره اخلاص کوي، محبت کوي، خدمت کوي، معاونت کوي، الله د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب وګرځي.
خدای دې متعالی په عمرو کې برکت کې، رزق کې برکت کې، اولادو کې برکت کې، ذکر او عبادت او بندګۍ کې برکت کې، دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کې. موږ سره شخصا ډېرو خلکو کومکونه کړي دي او کومکونه کوي. الله یو روپۍ په ولکه بدله کړي. الله په خپلو کورو کې علما پیدا کړي، اولیاء پیدا کړي، خادمان د دین پیدا کړي. د هر قسم ابتلاونه دې موږ سره په خپل حفظ کرم کې وساتي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إلى جناب رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك. واعف عنا يا خير المأمولين وأكرم المسؤولين إنك عفو غفور رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر لإخواننا المجاهدين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمبتدعة والمشركين والخلقين والبرشمين والروسين والأمريكيين والظالمين. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.